علامه اسماعیل حقی رحمه الله یو واقعه را نقل کوي چې الله رب الجلال د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته فضیلت ورکړی دی. بیا پیغمبر علیه السلام حدیث وایي علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، زما د امت علما داسې حیثیت لري لکه انبیاء د بنی اسرائیلو. دا حدیث ولو که د الفاظ د خوا ضعیفه دی خو د معنا د خوا قوي دی، نورو حدیثو تصدیق کړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور حدیث تصدیق کوي. اول حدیث دا تصدیق کوي العلماء ورثة الانبیاء، علما د انبیاء وارثان دي. دا حدیث دغه تصدیق کوي. نو هغه حدیث قسم الفاظ ضعیف وي خو دغه تصدیق کوي. دا د دې یو حدیث په برابر کې چې حدیث نور قوت ورکړي هغه حسن ګرځوي. نو پیغمبر علیه السلام چې دا حدیث ویلي، روح البیان صاحب د روح البیان د امام ابو الحسن شاذلی رحمه الله خوب نقل کوي. هغه وایي چې شاذلی صاحب مبارک فرمایي هغه څوک دی چې د دلایل الخیرات د حزب البحرونه یې جوړ کړي، ټول دلایل الخیرات یې جوړ کړي. هغه وایي زه بیت المقدس کې پر اړخ پرېوتلم بیده شوم، خوب وینم چې د بیت المقدس څخه تر کعبې مکرمې پورې داسې غټ تخت دی، د اسمان پر سر باندې تخت ولاړ دی. د دې تخت باندې یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی. لاندې ابراهیم خلیل الله دی، موسی علیه السلام دی، عیسی علیه السلام دی، ډیر مخلوق لاندې ورته ناست دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها پر چوکۍ ناست دی، دا ټول خلک لاندې پر مځکه ورته ناست دي. زه په تحیر کې سوم، پوښتنه مې وکړه چې څه واقعه ده. هغه چا راته وویل چې دا د منصور صاحب محکمه ده. منصور صاحب سره د الله رب الجلال محکمه ده. منصور ته د الله رب الجلال په شان کې بې ادبي کړې ده چې د خدایي دعوا یې کړې ده، یا دا ویلي چې زه حق یم، منصور صاحب محکمه کېږي. بیا وایي زه چې ما فکر وکړئ دا انبیا خود به خود مجلس سره کوي، موسی علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس سره کوي. وایي موسی علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي تا داسې یو حدیث ویلی دی چې زما د امت علما داسې دي لکه د بني اسرائیل علما د انبیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې و دا حدیث ما ویلی دی. موسی علیه السلام ورته وایي راوغواړه یو عالم چې زه وګورم د ده سره استعداد د نبوت ستا او که نسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په روحاني توجه باندې امام غزالی رحمه الله راوغوښتی. امام غزالی رحمه الله چې راغی دلته د واقعات څخه اختلاف لري. روح البیان والا وایي چې امام غزالی صاحب راغی سلام یې وکړي. موسی علیه السلام د یو شي پوښتنه ځینې وکړي. امام غزالی صاحب د دې شي په هکله کې د یوه جواب پر ځای باندې لس جواب ورکړي. موسی علیه السلام ورته وایي د دې څه ضرورت دی؟ بس دا یو جواب دی د سوال موافق دی، نور جوابونه ولې راکوې؟ ده ورته ویل هلته څه ضرورت و چې رب کریم جل جلاله ستا ته پوښتنه وکړه ما تلک بیمینک، ستا چیش په لاس کې دی حضرت موسی علیه السلام، تا ورته ویل دا لکړه ده، دا پکوم پر نشتی پر پوری وزن د دونه شانو څه ضرورت و؟ ما چې به دې ورته ویلي وه چې لکړه ده. الله رب الجلال په عالم و. موسی علیه السلام ورته وایي زما خو د الله رب الجلال خبرو ته شوق دی، ځکه مې بحث او مباحثه ورسره ډېره کړه. دی ورته وایي زه خو ستا خبرو ته شوق لرم، ځکه مې بحث او مباحثه ورسره ډېره کړه. پر دې حکایت باندې بعضو علماو رد کړی. وایي دا حکایت درواغ دی او دا ده وهذا. دا حکایت ته داسې خوبونه نور هم ثابت دي. دا یوازې نه چې دا خوب، نور هم ثابت دي داسې خوبونه، خو رد کول هم کمال نه دی چې سړی مطلق دا خوب رد کړي. خو دا هم کمال نه دی چې سړی مسائل ور باندې بنا کړي. مسائل به هم نه ور باندې بنا کوي. د امام ابو الحسن شاذلی خوب دی، لوړ ولی الله دی. څوک یې په خوب لیدلی دی؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خوب لیدلی. نور څوک ورسره دي؟ نور انبیا دي. دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان زما په مثل ځان نشي جوړېدلی. نو خوب واقعه ده.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د اختیار په خاطر چې دا خيار د امت دی پر نور امتو باندې فضیلت لري. صاحب د روح البیان کې دا تاسو وګورئ دا واقعه په ښه تفصیل باندې نقل کړې ده.